حسین احمد مدنی واقعہ ذکر بیانو چتا سے وہ چدا خو انڈیا کی پیدا دے مولانا سے کمزہ کی پیدا دے انڈیا کی کتابوں نے ویلی انڈیا کے عالم دے انڈیا کے مدرس دے انڈیا کے خخ دے تور دے مدنی حسین احمد مدنی بجدا میں شروع شوا زی قیدہ جڑل بھئی خدایا او چکلا و بیاد ذی الحجر او خطلا نو حسین احمد مدنی بجڑل بھئی او جڑا کے بسان سر لگے ہو لکے کہلا چی دا مدنی پہ عشق کے مجنون شی قسم دے بے بسان سر لگے ہو دا مدنی ذکر بکے دا مدنی دا جانان دا کلی ذکر بکے دا مدنی منوری دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غید اونو ذکر بکے مدنی سے رحمت اللہ علیہ درس تناستے کتابوں وی طالبان ہوتا ناگہانا درس پادشو دا مدنی منوری ذکر رہا یو شاگرد دولی حضرت جی سبق نباد وی تاسی جی دا سو رزی کی گی دا دری سلو رزی کی گی دا مدنی منوری ذکر بایا کوئی بار باری کوئی زمولین خوئی نکے اس مو خودی اللہ رحمو کی منٹول مارے ہو مو مارے ہو و یو دروغ خبر باندې چراون خلو گھنٹے بیان کر و اجی حج تلیگو خود مدینی منوری فضائل ورطا نہ بیان دا حرم شریف فضائل ورطا نہ بیانو دی وجنہ چیز مخی زمانگی و مولی سے باقا بکل کل عجیبہ خبر کولا اگر تک انکم اگر خطرناک دے وزب دم رہم جو اس اجی حرم نرازی ہو سر مسلمان راشم دا اللہ شکر دے ادا کی زکا دلتا لگ بی ادب علتا بیریر بی ادبی شروع کی ما اس کا دلتا حضرت ہم ٹول مرگری گورم یا وجی سے بسرا روانو نظمکا گرم ہوا پیزار علتا استلیو او پا دی چوکو بان پا دی گرم چوکو را روانو مزل کون حرم شریف کی دا سے کانی لگی دلی چاگا یختی سشے دی فلو دا سر گرزو زخوی سر پا سڑو کی نہیں سابو نورتا سڑے ویم نورتا سڑی بچے ویم حمار ابن حمار ورتا ویم پا عربی کی پختو کی ترجمہ دا زوی دا خر زوی دا خر تو ایمانی ہوئی او وجہ دادا چو من کے عشق نشتا درد لارو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شاگردان ورطوی جتا سے دا سور ذکر چم دائیو ذکر کوئی تو درس دوران کی سوئی اے زما بچیانو سوک بیت اللہ شریف نے طواف کی دی ٹیم کی تک اس بم لگے وی طواف بکی گی سوک با ولاروی بیت اللہ شریف دیوال سر بئی سینہ لگولی وی وہ بچیا حسین احمد التناس دے سوک با ملتزم سوک بد زمزم ابو سر دعا غاری حسین احمد دلتناس دے اری و خبر کئی حسین احمد نمخبل اخلی وی دا بدلتناس دے چکو باندی اجڑل حسین احمد مدنی رحمہ اللہ میں سٹیم بعد اللہ مدینی منوری تبوت لو اتلس کالا ورطا اللہ مدینہ منور کی درس ور نصیب کو سو کالا حسین احمد اتلس کالا مدینہ منور کی درس ور کی یو زلیس علماء ورطرال حسین احمد مدنی ملان دی گوری طالبان سوال کی لیکن سوال کولے نشی زکا حسین احمد مدنی ملان دی گوری ٹیم تیر شو اگوی لالل بیا مازی گرال حسین احمد مدنی مید مراقبی پحال کی لان دی گوری بیا راول ما خام نباد اما غرنگی دا مانزن آباد ناستو بیا مقصتن مانزن آباد رالل بیا اماغ رنگ ناستے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مقصتاً مانزن آباد میں دا حرم شریف صفیانی کی دلے
خلق بار روان دي حسین احمد مدنی ته منتظر کسان ولاړ دي هغوی ورته ګوري چې دی به کله روانېږي حسین احمد مدنی چې د خپل ځای نه پاڅېدو عزیزانو هر سړی چې د بیت مسجد نبوي شریف نه وځي په 22 گیټ نمبر ځي خامخا به شا چاته اړی شا به راځي قبلې ته شا به کوم ځای ته راځي قبلې ته به راځي حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې راځي قبلې طرف نه راځي چې راځي هغې طرف نه راځي چې مخې نبی علیه الصلاة والسلام ته وي چې کله وځي حسین احمد مدنی ته دا کسان ګوري داسې روان دي ډډې ډډې ته ځي داسې خپې شاته ما یو چاته یو کس راته ویل یاره وایي چې دا صوفیان ډېر عجیبه خلق دی دوی دومره دغه کوي چې دوی بیت الله نه اوس یو ام داسې کوي چې دونه مه ډاکټر دا په کوم ځای کې راغلي چې خپل استاد نه روانېږي نو شا ورته نه راړی وي دا دومره دي مولیانو په ځان تکلیف کړی دي صوفیانو واورئ یاد ساتئ علي کرم الله وجهه به د محبوب مبارک سره چې ملاوېدو مخامخ به راتلو لاندې به یې لیدل چې کله به تلو نو شاته به یې 2 قدمه واغستل بیا به ډډه راواړوله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مونږ خو دا لوستلي نه دي نو مونږ دا لوستلي نه دي حسین احمد مدنی ته دا شاګردان دا خلق ولاړ دي حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ډډې ډډې ته روان دی او بالکل د آقا مبارک د روضې نه داسې لاندې ګوري هغوی چې لاړه وي دا څرنګه چل دی چې بهر ووتو یو ځای کې ملاقات ورسره کوي ورته حسین احمد مدنی رحمه الله ورته مخ اوچت کوي قربان وایه وایي تاسې چې هلته هم داسې ناست وئ او دلته هم داسې لاندې ګورئ بره نه ګورئ وایي ما ته د صاحب د روضې نه حیا راځي وایي د آقا مبارک د روضې نه حیا راځي نو په ایمان د هغې عجیبه څه حالي چې موبایل نبی علیه الصلاة والسلام ته نیولی بس دا سوچ وکړئ اوس یاد ساتئ کله چې آقا مبارک راغی او مکه فتح شوه د بخاري شریف احادیث حضرت علی کرم الله وجهه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا شو بوتان مات کا 2 بوتان پکې جوړو یو شکل د ابراهیم علیہ السلام باندې جوړ کړو بل بوتی د اسماعیل علیہ السلام یاد ساتئ تصویر د مبارک انسان دا تصویر مبارک نه وی ګوره دا یاد ساتئ تصویر د مبارک انسان دا تصویر مبارک نه وی انسان مبارک دی خو تصویر داغه مبارک داغه نه په برکت ته منه کې پکار دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام تصویر خپل کړي د اسماعیل علیہ السلام تصویر خپل کړي او ورته ویل چې یو په صفا کې دا بل په مروه کې دا نه 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 وی دا بوتان مات کې ختم کړي اول دا عمل د مانزه په شکل دی منز بغیر او دسه کیږي بغیر او دسه تواب بغیر او دسه کیږي نه نو چې نه کیږي خبره ختمه شوه د منز په شان دی په مانزه کې چا تصویر کېدی چې د مانزه کې بیا موږ تصویرونه وباسو وخت را روان دی موږ بولیان لګیا استاد د شی اسانه و سخته وی نه درته دا د جنازې هم درته مفتو کې دا د سپلو سره که نور څه غواړئ را کار درته کوو مونږه یاد ساتئ عبادت روح څه شی دی ادب دا خبره ما مخکې هم کړې وه بیا هم کوم د عبادت روح څه شی دی د عبادت روح څه شی دی ادب چې چا کې ادب نه وي لکه د دې سړي په بدن کې چې روح نه وي لکه د دې په عبادت کې چې روح نه وي ادب هغه څیز دی حسین احمد مدنی رحمه الله 13 کاله په مدینه منوره کې تیر کو څو کاله او سلام له بچ راتلو دیوال شاته برا روانو زمونږ دا خلق ولته تغه لګولې داسې پردې لګولې داسې زمونږ دا خلق زور کوي دې طرف ته آی هاي زور مکوا په دیوال نه شاته راتاو شه خو چې ستا په زړه کې عشق د آقا وي عشق د جناب رسول الله وي دا ته به الله رب العزت په دې خپل درد باندې څه ناڅه در نصیب کړي موږ بلا اجیان لاړ شو معتمرین لاړ شو
آقا مبارک نه ګورو. زه اکثر دی حجاجو ته وایم تاسو ګورئ زه مدینې منورې ته درود شریف شروع کړئ. اخیری ورځو کې زما دا وظیفه یې ورته وایم درود شریف وایي چې د تلو نه مخکې آقا مبارک خوب کې وګورئ.